په یخني کې د هګیو خوړل ولې لازمي دي؟ ډاکټران وایي هګۍ د روغتیا لپاره برخمنه ده چې په یخ موسم کې د دې لپاره یې خوړل هم پکار دي چې په دې موسم کې ډېر جراثیم انسان ناروغوي او په هګۍ کې په قدرتي ډول داسې اجزاوې شته چې هغه د بکتریاوو د ختمولو لپاره هم کارول کیږي. پوهان وایي چې په یو هګۍ کې 6 ګرامه پروټین موجود دی او دغه راز په هګۍ کې یو داسې پروټین هم شته چې په بدن کې دننه د انټي باډیز جوړولو کار کوي او د بدن مدافع نظام قوي کوي. په هګۍ کې داسې غوړي هم شته چې انسان له چاقوالي څخه هم ساتي او تر څه حده پورې د انسان بدن هم تود ساتي. ډاکټران وایي چې په هګۍ کې ویټامین ډي زیات دی ځکه په یخ موسم کې لمر نه ښکاره کیږي چې د انسان ویټامین ډي کمیږي بیا د هډوکو له دردونو سره مخ کیږي. نو هګۍ کولی شي چې د انسان ویټامین ډي پوره کړي. نو په یخ موسم کې د هګۍ خوړل ځکه لازمي دي. د یادولو وړ ده که چیرې هګۍ جوش شي یا سره کړي وخوړل شي او یا هم له بل خوراک سره یو ځای وخوړل شي نو په هر ډول خوړلو سره یې ګټه یو ډول ده.